السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې داسې ما اورېدلي دي چې نیکبخته هغه څوک دی چې نیکه ښځه یي. نو دا خبره پیتاوي ده که کتابي ده؟ محترمه دا خبره کتابي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د سعد بن ابي وقاص څخه روایت دی، وایي څلور د سعادت د نیکبختي علائم دي. نیکه ښځه په اعمالو کې هم نیکي، په رنګ هم نیکي. نیکه ښځه هغه ده چې خاوند ورته وګوري خوشحاله سي، او چې خاوند له بیابانه راسي غم یې ورک سي. که بل ځای خاوند غمجن وي چې راسي دا غمجن ایسته کړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم پراخ سرای او نیک همسایه او د سورلی شي مثلا آس دی اوښ دی دا چې وسایي زوړ نه وي، شپله برابر وي، اوس موټر. او څلور بیا د بدبختي علایمې دي چې بده همسایه وي، بده ښځه وي. بده دا معنا نه چې په څه ګشت یې زناکار وي، یا په ستا طبیعت نور سره سمیږي دا هم برابده سو. او مرکب سو هغه څه چې ته په سپرېږي هغه زوړ وي، نن یو شی خراب وي، سبا بل شی خراب وي، او کوچنی سرای. نو دا څلور شیان که په چا کې راغله دا نو سعید دی، سعید دی، سعید دی، نیکبخته دی، نیکبخته دی، د نیکبخته زوی دی. نو په دوی کې یو شی کې رامانده دی، هغه دی الله پوره کړي. سرامي هم پراخ دی، مرکب هنې لرم، د سوارلي شي مې هم وسا دی، تکلیف نه راکوي. همسایګان مې هم لله الحمد ښه خلک دي. او د ژوند ملګری دی الله جل جلاله وسا را پیدا کړي چې زما سره په دین کې کومک وکړي. دا بعضې وخت کې دا بیانو کې زه څه اشاره مې دې ته سوي چې اوس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکاره وایي وایستې له دنیا څخه درې شیان ماته خوند راکوي: قرة عین بالصلات، سړوالی د سترګو په لمانځه سره، او عطر لګول، او نکاح کول. دا نکاح نه کفر ده، نه حرامه ده، نه ناروا ده. دا چې زموږ په پښتنو کې دوم واده یا درېیم یا څلورم ناروا سوی دی، دا زموږ جهالت دی. دا زموږ جهالت په موږ دوزخ ته ورولي. مبارک یو ملا خبر وکوله دی وله دا ملا خو دوم واده غواړي. نه څه دي چې غواړي دي ته مال اوسې دا د خلکو په کس خوا که مې کوله که نه کول اوس ما لازم کوم چې مال واشپه مې په ژوند کې مې نه پرېږدم کوم. دومه لکه کفر چې نو محترمه دا خبره پیتاوي نه ده، کتابي ده. الله دې سعید کړه، الله دې نیکبخته کړه، الله دې داسې ښځه در نصیب کړي چې ته ورته راځې زړه دې ورته را روان وي، پښې دې نه راځي زړه دې راځي. یو غزل ویل سوی ده، وایي زړه مې نه ځي پښې مې ولاړې. نو الله دې داسې ښځه در نصیب کړي چې پښې دې نه ورځي زړه دې ورځي. یعنې دې په بل کار مصروفه یې، شغل دې ډېر وي، خو لیکن زړه دې بیا د اهل سره وي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي تاسې یې ګورئ بیا یې غواړئ. صحابې ته وایي فانظر الیها، ورسه ورته وګوره چې ښه دې خوښ څه ویې غواړي. دا د پټ سودا وي، پرېږدي دا د پټ سودا. دا چې انا و پلار و نیکه و ور نیکه و مور در غوښتي دا کیسې پرېږدي، دا کیسې پرېږدي. دومره مې زړه درد کوي، الله دې پر دنیا نور ژوند ماته نه راکوي. په داسې بدبخته وطنو په بدبخته قومو کې مې ژوند دی، الله دې نور ژوند نه راکوي. دا پرون یو خور پوښتنه کړې ده، وایي سپین ږیرې ته ورکړی یم چې زما خوښ و هغه ته د بدبخته زامنو نه ورکولم،
څونه وخت کېږي چې په ناروا اخته یم زه اوس وکړم څه سپین ږیری د دغه نه دی چې زما سره تعلق سم کړي والله یو عجب اسمان دی چې لا ولاړ دی پر دې قوم باندې ولې نه رانړېږي نو چې خوښه یې نه یا د ښځې مېړه نه یې خوښ یا د مېړه ماینه نه یې خوښ نو بهرحال بیا دا فتنیزم پیدا شي او دا چې سره ګران وي هغه هېڅکله بیا زنا نه کوي هغه هېڅکله بیا پردیو ښځو ته نه ګوري هغه هېڅکله بیا پردیو نارینهو ته نه ګوري هغه هېڅکله بیا د دې خواهش نه کوي چې زه دې په ناروا او یا په بدو کې واقع شم نو الله دې ښځه نیکه جمیله ښایسته در نصیب کړي او الله دې سرای وسع درکړي او الله دې همسایکان نیک درکړي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي مخکې تر سرای همسایه طلب کړه ور همسایګان وګوره بیا سرایات ته رانیسه او دغه رنګه مسکن ضیق ضیق کوچنی سرای دا دغه یې مناسبت لري زما اکا سرای دی زه اوس چې وارسم خوا مې ترې راګرځي تنګ مردار خور په سرای ته چې راسم الحمدلله الله د جنت د سرایو څخه ما محرومه کوه نو محترمه دا حدیث دی حدیث الله دې سعید کله موږ سره روایت ابن حبان ذکر کړی دی د سعد بن ابي وقاص سبحان نمبر 40 حدیث رقم 2 رفع الجناح وخفض الجناح ب40 حديثا في النكاح د سلطان محمد القاري الهروي د علامه مولانا علي قاري رحمة الله علیه کتاب دی چې په 1400 هجري کې وفات شوی دی والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته